الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترمو ایوه خور پختنه کړې ده چې موږ داسې خبره اورېدلې چې کم څوک جای نماز باندې لمونځ وکړي نو د جای نماز هغه یو طرف دې د لمانځه وروسته راواړوي. که داسې جای نماز خلاص پرېښودل سي راټول نه سي نو بیا په دې باندې وایي شیطان لمونځ کوي. آیا دا خبره حقیقت لري که نه؟ محترم خور ستاسې په جواب کې به ووایم چې د لمونځ کولو څخه وروسته د جای نماز یو طرف راړول دا صرف یو رواج دی. که چېرته ضرورت وي نو راټولول یا یو طرف یې رااړول هغه پکار دی. او دا کومه خبره چې مشهوره سوې ده چې جای نماز که دې راوانړوي یا دې ټول نه کوي شیطان لمونځ ورباندې کوي، دا خبره فضول ده، شریعت کې هیڅ اصل نه لري، حقیقت دا خبره نه لري. فتاوی یوسفیه جلد 3 صفحه 156. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.